خیر دی دا شورا ورته پکې راواچوه. امام صاحب ورته نه لکه لکه چې په خپله راځي دا پکې راپرېږده دا خو پکې مونږ نه راولي صحیح شوله دا خو پکې په خپله را روان دي دا پکې راپرېږده. بهر مونږ خو میان له لاس نه دی ور وړی اوس یې پلار هم ورته جوړه کړله میا په خپله راځي. هغه یو ملا یو قصه مشهوره ملا له چا دعوت کړی و. بهرحال بني اسرائیلو باندې د هفتې د ورځې ښکار حرام کړی شوی و چې تاسو به دا کار نه کوئ او دا حکم ورته د الله جل شانه طرف نه راغلی و. خو دا بني اسرائیل داسې خلک و چې دوی مونږ مخکې هم ډېر څه داسې واقعات ویلي چې یاره دا د ټینګې نه و صحیح شوله هېڅ نه د ټینګې نه و. نو په دې بني اسرائیلو کې 3 قسمه ډلې جوړې شوې د دې ښکار متعلق 3 قسمه ډلې جوړې شوې. یوه ډله داسې وه چې یاره هغو د هفتې په ورځ باندې ښکار شروع کړو یعنې د الله جل شانه د حکم نافرماني یې وکړله په کل عام على الاعلان نافرماني وکړله او ښکار یې شروع کړو. دویمه هغه ډله وه چې یاره هغو راولګېدل او دا خلک یې یو ځل نیم منع کړه چې هلکه دا خو ګوره ناروا کار دی حرام کار دی مه یې کوئ الله جل شانه خفه کېږي هغه منع کړي یې تاسو دې کار نه نو ولې یې کوئ. یو ځل نیمه دغه خلک منع کړه چې منع نه شو بس دوم ته قلار شو هلکه خبره مبره نه مني اوس څه بېږي ځان پې ولې بېزته کړې لکه اوس هم سړي ته یو ځل به خبره وکړي دی به ورته 2 ځله وکړي صحیح شوله زیات نه زیات 3 ځله به ورته وکړي و یو سړی نه قلارېږي د یو کار نه منع کېږي نو بیا به پیسه کړي صحیح شوله مړ کولی خو نه شي چې هلکه دا کار مه کوه پوهېږي. نو هغه هم دا سوچ وکړو چې یاره دا خلک خاص هم نه منع کېږي مونږ که ورته ډېر هم ووایو دوی منع کېږي نه نو به هر حال مونږ به ترې هم قلار شو. درېیمه ډله هغه وه چې یاره هغو مستقل دا خلک منع کول چې هلکه دا کار مه کوئ دا الله جل شانه منع کړی دی او تاسو باندې د هفتې د ورځې پابندي لګول چې ور ښکار مار به نه کوئ دې اجازت نشته دی دو مستقل دا خلک منع کول خو به هر حال دغه بني اسرائیل منع نه شو. او بیا د الله جل شانه شان ته ګوره چې الله جل شانه دوی په یو بل ازمایش کې واچول یو بل امتحان کې واچول. یو خو دا وه چې پابندي ولګېدله دویم یې دا کار وکړو الله جل شانه چې د هفتې ورځې پابندي لګېدلې وه نو د هفتې په ورځ باندې به په بحر قلزم کې ډېر زیات میان د هفتې چې دا نورې کمې ورځې دي د دغې په مناسبت سره به د هفتې په ورځ باندې ډېر زیات میان وو. نو ظاهره د هغو خو ته بیا ټینګېدی نه شي چې لکه نورو ورځو کې میان نشته دی او په کومه ورځ چې چوټي ده پابندي لګېدل ده په هغه ورځ باندې میان ډېر زیات دي باید دې ته خو مونږ ټینګې نه یو صحیح شوله که نه. نو بس هیلې بانې شروع کړې او د شریعت په هغه حکم کې رد و بدل شروع کړو څه هیله یې وله جوړه کړله چې لکه اوس داسې څه طریقه راوباسو چې په هغه طریقه باندې مونږ دا میان راونیسو ځکه دا میان خو ډېر زیات دي د هفتې په ورځ باندې. نو دا کار یې وکړو چې یاره د دې بحر قلزم نه یې داسې نري نري لښتي راوستل یا داسې نهرونه یې راوستل د خپلې وادۍ طرف ته صحیح شوله او هلته یې ورته بند ووهو بند یې ورته ووهو داسې ډنډان یې جوړ کړل او دا نهرونه او دا لښتي یې راوستل. د هفتې په ورځ باندې به یې په دغه لښتو باندې اوبه راپرېښودلې ځکه اوبه چې په کوم طرف روان دي چې میان هم په هغه طرف باندې ځي. نو د هفتې په ورځ باندې به یې اوبه راپرېښودې میان به پکې ښه په وافر مقدار باندې را روان وو څنګه چې د هفتې په ورځ به ډېر نو ډېر زیات میان به راغلل او په دغه ډنډ کې او په دغه لښتو کې به راجمع شول او بیا به یې پسې مازدیګر ماښام ته هغه شاته لاره بنده کړه چې هلکه واپس ونه وځي صحیح شوله. چې دغه لاره یې بنده کړله نو د هفتې په ورځ باندې به بیا میان نه رانیول بیا به یې د هفتې په دې نورو ورځو کې رانیول او بهانه یې ځان له دا جوړه کړې وه و یاره مونږ خو هسې د هفتې په ورځ کار نه کوو الله جل شانه حکم لګولی چې هفتې په ورځ به یې نه کوئ بس ټیک ده مونږ یې نه کوو مونږ خو میان له لاس نه دی ور وړی اوس یې پلار هم ورته جوړه کړله میا په خپله راځي صحیح خلک وایي لکه چې اوس مرګ خو نه دی پکار خو چې اوس په خپله مرېږو مونږ څه چل وکړو صحیح شوه لکه نو میان اوس په خپله راځي نو مونږ څه چل وکړو. هغه یو ملا یو قصه مشهوره وه ملا له چا دعوت کړی و نه دعوت نه و ملا مسله بیان کړې وه چې هلکه غلا چې کومه ده نو دا حرام ده صحیح شوله غلاګانې ملاګانې به نه کوئ ټیک شوله. بیا یو سړی و د امام صاحب له دعوت کړی و د خپلې محلې د امام له چې لکه مونږ تا دعوت کړی دی او ته به نن ماښام له زمونږ کور کې میلمه یې زمونږ کور ته به ډوډۍ له راشي. نو دې سړي وایي چې اوس به زه څه چل کوم یاره امام صاحب له خو میلمستیا هم کول غواړي په څه طریقه باندې. نو هغه داسې کار یې وکړو چې پردۍ چرګه یې راپټه کړه هغه سړي او امام صاحب له یې چرګه حلاله کړه او ښه مزیداره شوروا یې وله پکې وکړله وطنۍ چرګه خوروا مروا یې وله پکې وکړه او امام صاحب یې راوغوښته چې بھائی راځه انتظام هم دله کړی پروګرام هم دله کړی دی. نو اوس سړي ته خو پته وه چې امام صاحب به یې نه خوري ځکه چې دا دغه ده د غلا چرګه ده. امام چې راغی نو هلکه غلا مې لا خو دې نه ده کړې که نه څه دې حلال راوړی دی نه امام صاحب دا خو مې غلا کړې ده یاره پردۍ چرګه مې راپټه کړې ده اوس قصه زما نه غلطېږي خو بهرحال مقصدي ټکي له راځمه مقصدي ټکی پکې څه دی دا د غلا چرګه ده او بهر حال مونږ راوړله امام صاحب ته پته لګېدلې او په هر صورت کې چې لګېدلې وه خو بس شی د غلا و امام صاحب ته هم پته وه سړي ته هم پته وه چې شی د غلا دی. نو اوس چې کله د ډوډۍ ټایم شو او په هغه کې په لوښو کې هغه شورا راچوله نو دې سړي دې ښځې ته وایي دې خپلې ښځې ته چې هلکه دا پوټي پکې مه راچوه ځکه چې دغه دی د
حرام دی غلاس دې راوړی دی خیر دی دا شورا ورته پکې راواچوه په امام صاحب ورته نه لکه لکه چې په خپله راځي دا پکې راپرېږده دا خو پکې مونږ نه راولي صحیح شوله دا خو پکې په خپله را روان دي دا پکې راپرېږده په هر حال بني اسرائیل ویل چې هلکه اوس میان په خپله را روان دي مونږ خو لاس نه وروړو نو بس را روان دي راځي دي څه مسله نشته دی دغه کار به یې کوو د هفتې په بقایي ورځو کې بیا دا میان رانیول او یو قسم د شریعت په حکم کې هیله جوړه کړه بهانه یې پکې ځان له جوړه کړه یو تدبیر یې وکړو نو چې چا به ورته وایي چې هلکه دا خو تاسو ښکار کوئ او دا غلط کار دی نو دوی وایي چې هلکه موږ ښکار نه کوو صحیح شوله او ګوره د ښکار معنی دا ده چې د یو څیز ازادي تا ختمه کړله صحیح شوله که نه یو څیز آزاد دی بس دی به آزاد ګرځي د هغې ازادي چې دا په کم صورت باندې ختمه کړه که په ټوپک باندې دې ویشتو او یا دې په لینده باندې ویشتو په هر څه شي باندې او یا دې هسې راونې او ټوکرۍ نه دې لاندې کړو نو بس ازادي خو ختمه شوه هغه ته دې د ګرځېدو لاره بنده کړله بس ازادي ختمه شوه دا ښکار دی نو ښکار یې دغې ته ویلو ښکار دغه تعریف دی به هر حال دوی منع کېدل نه نو الله جل شانه ورته په غوسه کې راغی او دوی ته حکم وکړو چې کونو قرادة خاسئین الله جل شانه دې شادوګان جوړ کړي صحیح شوله ځکه د شریعت په حکم کې د ځان نه کیسې میسې وکړلې هیله او بانۍ پکې وکړله نو چې هغه کوم ځوانان یې وو د هغو نه الله جل شانه شادوګان جوړ کړل او چې هغه کوم بوډاګان و مشران د هغو نه یې خنزیران جوړ کړل صحیح شو دلته خو صرف د شادوګانو ذکر دی خو په بل ځای کې په قرآن مجید کې راځي چې الله جل شانه د هغو نه خنزیران جوړ کړي صحیح شول چې دغه یې جوړ کړل نو بیا پوهېدل په دې باندې چې هلکه مونږ خو انسانانو او زمونږ نه دا شادوګان او خنزیران جوړ شوي دي نو یو بل ته به یې دقسې رڼې رڼې اړولې او جړل به صحیح شوله داسې په چغو به یې جړل چې څه یې وایم چې لکه داسې معمولي غلطي رانه وشوله او الله جل شانه دغه کړو دا شادوګان یې رانه جوړ کړل نو یو بل ته به یې کتل او جړل به خو بهرحال بیا هغه موقتلې ونو حکم یې نه و منلی هغې کې قیسې میسې کړې وې هیلې بانې پکې کړې وې نو الله جل شانه خو ډېر زیات صبر کوي خو بیا یو ځل سړی رانیسي